بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الترمذي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. से मुबारक तशरीफ आवरी कला नारे तकबीर नारे रिसालत साहिब मुबारक ए मुर्शिद शाम सुबहानल्लाह ए मुर्शिद शाम सुबहानल्लाह दासे भी रहकर साहिब मुबारक हुवा अल हबीब الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. قال الله تعالى في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ خوشحال کا ډیر پګن تعداد چې په شوق درود شریف وایي او دا ولاړ کسان چې دا کینې په خپل ځای باندې الله مو وکړي. دا ولاړ کسان مهربانیو کې په خپل ځای کینې د مجلس د آداب بار بار تاسو ته اعلان کینې الله مو وکړي. په شوق باندې درود شریف وایي: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أما بعد، جناب صدر مجلس سيدي ومرشدي ومولاي ومحبوبي حضرت العلامة ومولانا شيخ التفسير والحديث منبع الفيوض والبركات بقية السلف جامع الطرق أربعة جامع علوم الأولين والآخرين والظاهر والباطن جناب حضرت العلامہ ابو صالح محمد لال الرحمن سے مبارک دامت برکاتہم العالیہ ستاسو دولان دے پدے دارالعلوم صدیقیہ رحمانیہ شریف کے تقریباً چی دا ڈیرو کلونو راس دلتا دستار بندے محفل کیگی خودیزل چکم دستار فضیلت طلبہ کرام تپسرولی شی نو الحمدللہ والشکر للہ پدے ٹول کے پی کے پختونخوا کے دا سے دارالعلوم چی پہغی کے دا علوم ظاہری او باطنی دوار تدریس کی گی او یقیناً چی پہغی انوار ظاہری علوم او باطنی بانے منور گردی گی نہ اغا واحد امدا یو دارالعلوم دے. چپا نکی نے پزور و سبحان اللہ وائے.
د دوانو جانو سردار مبارک زمونږ استاد خپل محبوب پیغمبر مبارک امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک د بعثت دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کړې وه او د امام الانبیاء علیہ السلام دنیا ته د بعثت او د تشریف آورۍ چې کوم مقاصد اربعو د هغې دعا هم حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایلې وه او هغه علوم چې کوم محبوب علیہ السلام ځان سره راوړي هغه علوم په وراثت کې او په هغې کې چې وروستو کوم پاتې دي د محبوب علیہ السلام نه په میراث کې نو هغه دغې علماء ربانیو مشایخ عظامو ته او دغې محدثینو او مشایخو صوفیه کرامو ته پاتې شوي دي سبحان الله حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی ربنا وبعث فیہم اے پروردگار رولے گی پدی کی او عظیم رسول رسولن کی تنوین دا تعظیم دا پار راغل دے یو عظیم شان پیغمبر پدی کی رولے گی خدا آغا کل محبوب پیغمبر مبارک با سزی مواری بھی یوزی مواری بیداوی چی یتلو علیہم آیاتکا الہ کریمہ ستاد آیاتون مبارک تلاوت پدی امت تکی آیاتون بتلاوت کئی پدی باندی الحمدللہ پدی دارلوم صدیقی رحمانیہ کے یو شعبہ دا حفظ و قرات تا چی پہاگی کی دغزی مواری دا محبوب کریم علیہ السلام نے فوراست کے چی دیتا پاتشوی دا چی دا آیات کریمو تلاوت و تدریس پکی سبحان اللہ آئے الحمدللہ فآغ سطح باندنن پدی دار العلوم صدیقیہ کی سرور کسان دا قرآن عظیم شان حافظان جوڑ شوی دویم زمواری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ او دغ عظیم پیغمبر مبارک بدی امتا دا کتاب تعلیم ورکی چی اسرار و معانی علوم و معارف احکام دا شریعت اغب دی امت تا بیانی دا سے پیغمبر پدی کے رو لے گا نو دغزی مواری دا محبوب علیہ السلام مبارکنا پا وراثت کے او پا میراث کے دغ علماء و مشایخ و تپاتی شوید سبحان اللہ دریم ازی مواری بھی والحکمہ دا حکمت درس و تدریس پکی دا حکمت پا معنی کی دا مفسرین گن اقوال دی و یو قول پا کدا دی چی دا دین مراد احادیث دا رسول اللہ مبارک دی یا تی احکام دا فقہ مراد دی او الحمدللہ و شکرللہ نن پا دی دارلوم صدیقی رحمانیہ کی دا سیم مبارک پا نگرانے کی دا بخاری شریف صحیح بخاری سنن ترمیدی صحیح مسلم سنن ابو داود شریف سنن ابن ماجہ سنن ابو داود شریف دا صحاح ستو اختتام شوه دے او دا بخاری شریف ختم پاکی نن سرت اختتام ترسیگی سبحان اللہ دغ علوم پا وراثت کے دا محبوب علیہ السلام مبارکنا دغ علماء و مشایخ و ربانیوں تپاتی شوی دی او دریم صفت دا مدنی جانان دا آقا و مولا زمون استاس دا کل محبوب پیغمبر مبارک اغسر شیده چی ویزکیہم دغ عظیم پیغمبر با دا دی امت دا افرادو دا صحابہ کرامو دا نور رست امتونو دا خلق چی سمر خلق راضی تر قیام قیامتا دا دی تزکیہ دا نفوسو بکی دا دی نفسونا بپا کئی چی پا نفس کی نہلوی مار امراض باطینیہ پراتے دی آغا پیغمبر با پخپل توجہ او نگاہ کرم سر دا امراض دا دین لرکی معزز سامعینو دا زمواری چاہتا پاتے شوی دا دا زمونگا مشایخ و صوفیوں مبارکانو تا پاتے دا الحمدللہ پدی عصر پرپتن کے زمونگا استاس عظیم پیشوا عظیم رہبر پدی دور کے سیدی و مرشدی شیخ الحدیث والقرآن علامہ ابو صالح محمد لال الرحمن سے مبارک دامت برکاتهم العالیہ
مبارک چه دی ویزکیهم پدغ صفت بانده اللہ تعالی دی موصوف کردولی دی چه دی د خپل موردینو اغا تزکیه و تصفیه پا باطنی توجه و نظر سر فرمائی دا دی تا پا وراثت کے پات شوی دے دا مدنی جانان نا ذکر محبوب علیہ السلام فرمائی وی زمان میراث سشے دے علم ظاہر او باطن دے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پیشنگوئی کئی چی دا انوار و علوم ظاہری و باطنی چی کم عالم تا ملوشوی وی نو دی اصلی وارث دا پیغمبر مبارک دے او کچرے پا دا علوم کی دا تا کامل برخنیوی حاصل شوی نو دا وارث دا پیغمبر نشی جوڑے وارث با علوی چه دا عقیدہ دا اہل سنہ والجماع دا عقیدہ مطابق وی دا عمل دا شریعت مطہرہ مطابق وی دا تر علوم معارف وی دا سر وجد حال وی دا سر اسرار و دقائق وی دا سر انوار و تجلیات وی ظاہری علوم امدتا حاصل وی باطنی علوم امدتا حاصل وی دا نفس پا مقاعدو دا نفس پا امراضو پا لرکولو دا غی علاج مرتور دی نو دا وارث دا پیغمبر مبارک دی حدیث مبارک کی محبوب علیہ السلام فرمائی لی دی العلماء ورثۃ الانبیاء یا علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل مختلف احادیث مبارکہ دا محبوب نے منقول لی اگر دغا دی چی دی مبارکانو پا توجہ پا نظر دا دوارا کار رکھی گی الحمدللہ نن پدی دا لوم صدیقی رحمانی شریف کی سور لس کسانو دا صحیح بخاری شریف ختم سر تر سوڑے دی سنن صحیح مسلم داول ترخیر سر ترسول دی سبحان اللہ وائے سنن ترمیزی دیر ٹول وائلے دے ترمیزی شریف پا حق لبان دے یوزل چا مدنی جانان پا خوب کیوں لی دا وہی قربان دے دی صحیح دا سنن ترمیزی سب مقام دستاسو پا خیال کی محبوب علیہ السلام فرمائی چی پا کور کی ترمیزی شریف پروت وی دا سدل کا جزب پا دا کور کی موجود امام ترمیزی دوم را عظیم حصہ ترمیزی دلتا طلبہ و خلاص کرے احادیث دا رسول اللہ مبارک دی او دا شانت سنن ابو داود معزز سامعینو او شپک تخصص فی الفقہ بے کڑی چی مفتیان دی ولی چی مفتی اگئی چی فقہ کی مہارت حاصل نشپک کسان دلتا دا افتاء دا کورس نفارق شوی دی سبحان اللہ معزز و صابعینو نو دا سی دار العلوم ندے چی دا عام مدرسو پشانتے دے دا خاص و خلق دا پار دے آخر کی دا یو اعلان و پیغام در کوما چی تاسو ٹول خپل بچی خپل زامن اخپل رونا دا ٹول چکم دے دی مدرسے تراجے کے او زمانگا حضرت صاحب مبارک دا تدریس چکے ماشاءاللہ دلتا چکم دست غٹی دوری تدریس کی گی دا حضرت صاحب مبارک مشرف انزل دے انجبن جناب حضرت علامہ صاحب زادہ شیخ التفسیر والحدیث مفتی شفیع الرحمن سے محمد شفیع الرحمن سے رحمانی او دی سر چکم اساتذہ دی ماشاءاللہ ہر یو دا علم یولوی سمندر دے ہر یو دا علم یولوی غر دے او دا تقوی او دا پرزگارے یو کلی نمونی دی نتاستا میں دا عرض کولو چی خپل بچی دی دار علوم سر وابستہ کے او خپل بچی دی طرف تراولے دا دی دار علوم چی سمر شاخون پا دی علاقہ کی خوارشی بھی دی تقریباً 15 شاخون دا دی مدرسی پا دی طول علاقہ کی خوارشی سمرہ 15 شاخون دا دی دی نو دا یو عظیم ادارہ دا اللہ تعالیٰ دے دی تبقاور کی تر ابد العباد دا قیامت پور اللہ قائم و دائم و لری او زمد سیم مبارک رحمت اللہ علیہ دے خدے درجات نور معالی او گردئی او دا دی نگاہ کرم دے اللہ پنگو تاسو باندے ہمیشہ قائم او دائم و لری وآخر الدعوانا ان الحمدللہ